تاسو کولی شئ چې ډیره په اسانه ځیناکاره بدکاره او غلطه ښځه وپیژنئ. نن در سره دغه ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکوم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ او که کوم ملګري زموږ په چینل کې نوي او زموږ چینل یې نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني دې وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، تاسو کولی شئ چې داسې ښځې ډېرې په اسانه وپیژنئ او تر دې پورې چې ځان تې وساتئ دغه ښځې کوم عادتونه کوي او کوم کارونه کوي چې ډېرو سړو ته یې بیا پته هم نه وي. نن یې در سره په ویډیو کې شریکوم. دوستانو، لومړی نښه دا ده چې بدکاره او غلطه ښځې به خپل خاوند سره اخلاق سم نه ساتي او د خپل خاوند سره به هر وخت جګړه وي او د خاوند د یو حق خیال به هم نه ساتي تر دې پورې چې خاوند ورته د کوروالي ووایي نو په یو نه یو طریقه به ځان ترې خلاصوي او په کور کې به پاکې جامې هم نه اچوي او نه خپل خاوند ته ځان ښایسته کوي او کله چې دوی بازار ته ځي یا د ملګرو کره ځي نو بیا ځان هم سینګار کړي، ښایسته کپړې واچوي او خوشبو هم ولګوي او خوشحاله هم وي او نور به هم ډېر داسې کارونه کوي. خو دوی لا پکار دي چې دا هر څه د خاوند دپاره وکړي. نو داسې ښځې پوهول پکار دي او که داسې ښځې بدکارې نه وي ممکنه په آینده کې دوکه کړی شي او یو څوک ورسره داسې بدکاري او غلط کار وکړي. دویمه لویه غلطي چې ښځې کوي د خپل خپلوانو سره ګپ شپ لګوي او داسې خپل خپلوان چې هغه نامحرمه وي او نکاح یې ورسره کیږي او خاوند یې دغه څیزان نه خوښوي او دغه ښځه د خپل خاوند د دغه حق خیال نه ساتي او د هغې سره ګپ شپ لګوي. نو دغسې ښځې پوهول پکار دي او ځانونه ترې ساتل پکار دي. او بله غلطي دا چې دغسې ښځې د خاوند په راتګ خفه کیږي او خاوند چې کور ته راشي نو دوی هیڅ خوشحالي نه محسوسوي او په دغه خوشحالي وي چې خاوند یې همیشه له کوره بهر وي او د یو لوی قمقلتوب دی. دغسې ښځې پوهول پکار دي او نصیحت ورته کول پکار دي چې خپل کور راټول کړي او خپل خاوند سره په مینه او خوشحالۍ ژوند تیر کړي. دا و د نن ورځ خبر چې در سره مو شریک کو. ویډیو در سره لایک شیر کړئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مې را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د الله په امان.